السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو زده کوونکو هیله ده چې ښه به وئ او تیر درسونه به مو تعقیب کړي وي. د نن ورځې د 11 ټولګي په فزیک کې زموږ موضوع د قوې واحدات دي. په همدې ډول که وخت پاتې شو متلاقي قوې هم نن زده کوو. په تیرو درسونو کې تاسو میخانیکي تعادل، قوه، په همدې ډول د قوې اغیزې او د قوې تعریف زده کړي وو. نن د قوې په واحداتو باندې بحث کوو. قوه کوم واحدات لري؟ په مختلفو سیستمونو کې د قوې لپاره موږ کوم واحدات لرو؟ په دې باندې بحث کوو. درنو زده کوونکو، د قوې لپاره واحدات په دوه ډوله سیستمونو کې موږ مطالعه کوو. یو د قوې علمي واحدات دي، علمي، بل د قوې عملي واحدات دي چې موږ یې په تفصیل سره په مختلفو سیستمونو کې ښیو. په د ام کا اس په سیستم کې په همدې ډول اس آی کې هم همدا واحد دی. د قوې لپاره واحد نیوټن دی. یو نیوټن څومره قوه ده؟ یو نیوټن مساوي دی د 1 کیلوګرام ضرب متر بر سکند مربع سره. دا د قوې واحد دی د ام کا اس او اس آی په سیستمونو کې. د ام کا اس په سیستم کې د قوې لپاره واحد نیوټن شو. وروسته یې تعریفوو چې نیوټن څومره مقدار قوې ته ویل کیږي. د سی جی اس په سیستم کې د قوې لپاره علمي واحد چې دی، علمي واحد هغه عبارت له ډاین څخه دی. یو ډاین هغه مقدار قوه ده چې که په 1 ګرام کتله باندې وارد شي په هغې کې 1 سانتي متر پر سکند مربع تعجیل رامنځته کړي. دا د سی جی اس په سیستم کې د قوې واحد شو. دریم د ام ټي اس په سیستم کې د قوې واحد چې دی. د ام ټي اس په سیستم کې د قوې لپاره واحد سټن دی. یو سټن مساوي دی، یو سټن دا مساوي دی 1 ټن ضرب متر بر سکند مربع. دا بل واحد شو د ام ټي اس په سیستم کې. څلورم د اف پی اس یا په انګلیسي سیستم کې د قوې لپاره واحد پاوند دی. 1 پاوند یا په ایل بی هم ښودل کیږي، ایل بی اف لیبره فورس. دا مساوي دی له 1 سلګ ضرب فوټ پر سکند مربع. درنو زده کوونکو، دا د قوې لپاره واحدات دي، خو علمي واحدات دي. علمي واحدات د قوې لپاره له دې فارمول څخه جوړیږي چې قوه مساوي ده د ام ضرب ا، یعنی دا معنا چې د کتلې واحد ضرب د تعجیل واحد، یعنی د قوې واحد جوړ دی د څه شي څخه؟ که چیرې د کتلې واحد د تعجیل په واحد کې ضرب شي. تاسې پوهیږئ چې د ام کا اس په سیستم کې د کتلې لپاره واحد کیلوګرام دی او د تعجیل لپاره واحد متر بر سکند مربع دی. نو کیلوګرام ضرب متر بر سکند مربع په همدې سیستم کې یعنی ام کا اس په سیستم کې د قوې لپاره واحد دی چې نوم یې نیوټن دی. په همدې ډول د سی جی اس په سیستم کې کتله په ګرام اندازه کیږي
او تعجیل په سانتي متر بر سکند مربع اندازه کیږي. نو کتله ضرب تعجیل د کتلې واحد ضرب تعجیل جوړ کړی دی د قوې واحد چې عبارت له ډاین څخه دی. په امتیاز سیستم کې کتله په ټن اندازه کیږي. ټن او تعجیل چې دی دا په متر بر سکند مربع اندازه کیږي. نو ټن ضرب متر بر سکند مربع مساوي کیږي په همدې سیستم کې د قوې واحد چې عبارت له سټن څخه دی. په همدې ډول په ای پی ای سیستم کې کتله په سلګ اندازه کیږي او تعجیل فوټ پر سکند مربع باندې اندازه کیږي. نو د کتلې واحد سلګ ضرب د تعجیل واحد فوټ بر سکند مربع مساوي کیږي په همدې سیستم کې د قوې د واحد سره چې عبارت له پاوند څخه دی. اوس راځو دغه ټول واحدات تعریفوو دا څه مفهوم لري، څه معنا لري. زه وایم چې د امتیاز په سیستم کې د کتلې د قوې لپاره واحد نیوټن دی. یو نیوټن هغه مقدار قوه ده که چیرې په 1 کیلوګرام کتله باندې وارد شي په هغې کې 1 متر بر سکند مربع تعجیل رامنځته کړي. د دې خبرې مفهوم دا دی تاسو تعجیل پیژنئ چې د سرعت تغیرات نظر وخت عبارت له څه شي څخه دي؟ له تعجیل څخه دي. نو دا معنا لري که د نیوټن داسې ولیکئ، یو نیوټن داسې لیکلی شئ چې دا مساوي دی د څه شي سره 1 کیلوګرام ضرب د تعجیل واحد داسې لیکلی شم چې د سرعت واحد تقسیم د وخت پر واحد باندې. دا معنا لري چې یو نیوټن قوه هغه مقدار قوه ده چې که چیرې په یوه کتله باندې چې 1 کیلوګرام کتله ده په یوه جسم باندې چې 1 کیلوګرام کتله لري په هغې وارد شي نو د همغه جسم 1 متر بر سکند سرعت په یوه ثانیه کې زیاتوي یا په یوه ثانیه کې کموي. یعنی دومره اندازه سرعت د مثال زه په ساده ډول مفهوم وایم. تاسو داسې فرض کړئ چې د یوه جسم سرعت چې 1 کیلوګرام کتله لري 2 متر بر سکند دی. موږ یو جسم لرو چې 1 کیلوګرام کتله لري او د دغه 1 کیلوګرام کتلې لرونکي جسم سرعت 2 متر بر سکند دی. نو اوس که په دې جسم باندې 1 نیوټن قوه وارد شي نو په یوه ثانیه کې د سرعت 3 متر بر سکند باید کی، یعنی 1 متر بر سکند باید اضافه کی، په بله ثانیه کې باید 4 متر بر سکند کی، په بله ثانیه کې باید 15 متر بر سکند کی. او په همدې ترتیب که چیرته د سرعت د جهت په خلاف دغه قوه وارده شوې وي بیا به سرعت 1 متر بر سکند په یوه ثانیه کې راکموي. په ساده ډول بیا وایم یو نیوټن هغه مقدار قوه ده که په 1 کیلوګرام کتله باندې وارده شي په هغه کې 1 متر بر سکند مربع تعجیل منځته راوړي. یعنې په دې معنا چې یو نیوټن قوه هغه مقدار قوه ده چې که چیرې په 1 کیلوګرام کتلې لرونکي جسم باندې وارده شي د هغې 1 متر بر سکند سرعت په یوه ثانیه کې اضافه کوي یا یې کموي. دا د نیوټن لپاره ساده تعریف شو. راځم د سیجیس په سیستم کې د قوې لپاره واحد ډاین دی. ډاین مساوي دی 1 ګرام پر سانتي متر بر سکند مربع. دا په خپله یو ریاضیکي تعریف د ډاین لپاره دی. نو ځکه موږ وایو چې ریاضي د فیزیک ژبه ده. دلته وګورئ دا معنا لري چې یو ډاین هغه مقدار قوه ده که چیرې په 1 ګرام کتله لرونکي جسم باندې دغه یو ډاین قوه وارده شي نو په هغه جسم کې 1 سانتي متر بر سکند مربع تعجیل منځته راوړي. یعنې په دې معنا چې د دغې 1 ګرام کتلې لرونکي جسم 1 سانتي متر بر سکند سرعت په یوه ثانیه کې اضافه کوي یا یې کموي. دا د ډاین لپاره تعریف دی. په ام ټي ایس سیستم کې
د قوې لپاره واحد چې دی هغه ستن دی. ستن مساوي دی ټن ضرب متر بر سکند مربع. دا یو لوی واحد دی د قوې لپاره، یعنی په دې معنا چې یو ستن هغه مقدار قوه ده که چیرې په یو ټن کتله باندې وارد شي. د دغې قوې له امله په جسم کې 1 متر بر سکند مربع تعجیل منځته راځي. یعنی په دې معنا چې یو ستن هغه مقدار قوه ده که چیرې په یو ټن کتلې لرونکي جسم باندې وارد شي. د دې جسم سرعت په یوه ثانیه کې 1 متر بر سکند اضافه کوي یا یې 1 متر بر سکند په یوه ثانیه کې کموي. دا د ستن لپاره تعریف دی. په ساده ډول یو ستن هغه مقدار قوه ده که چیرې یو جسم 1 ټن کتله ولري او په دې جسم دغه 1 ټن قوه وارده شي، نو په دې جسم کې د دې قوې د تاثیره 1 متر بر سکند مربع تعجیل منځته راځي. په APS سیستم کې یا په انګلیسي سیستم کې د قوې لپاره واحد پوند یا لیبرا پورس دی او داسې تعریف شوی دی چې 1 پاوند هغه مقدار قوه ده که چیرې په یو سلک کتله باندې وارده شي، په هغه کې 1 فوټ پر سکند مربع تعجیل منځته راځي. اوس شاید تاسو سره دا پوښتنه پیدا شي چې یو سلک څومره کتله ده. راځو ښیي انشاءالله کیلوګرام خو پیژنئ چې مساوي دی د 0 ګرامو سره. ټن پیژنئ چې عبارت دی میټریک ټن مساوي دی د 1000 کیلوګرامو سره. په دې کې انشاءالله ستونزه نه لرئ. فقط زه به سلګ وښایم چې څومره کتلې ته یو سلګ کتله ویل کېږي. یو سلګ کتله مساوي ده یو سلګ کتله مساوي ده یو سلګ کتله مساوي ده 14.950 کیلو ګرام سره، یعنی 14.950 یا تقریبا 14.6 کیلو ګرام ته یو سلګ کتله ویل کېږي. کله چې د قوې په علمي واحداتو باندې پوه شوئ، اوس د دغو علمي واحداتو ترمنځ زه اړیکه پیدا کوم چې یو د بل سره څه اړیکه لري. تاسو پوهیږئ چې 1 نیوټن مساوي دی د 1 کیلوګرام ضرب متر بر سکند مربع. دا مساوي دی 1 کیلوګرام څو ګرامه دی؟ زر، یعنی لاس په توان دی 3 ګرامه. او 1 متر څو سانتی دی؟ 100، یعنی لاس په توان دی 2 سانتی متر تقسیم پر چی شی؟ سکند مربع. دې ځای نه زه لیکلی شم چې 1 نیوټن مساوي دی د طاقت د اصولو له مخې لاس په توان دی 3، لاس په توان دی 2، پوانونه یې جمع کوو، لاس په توان دی 15 ګرام ضرب سانتي متر بر سکند مربع ته څه وایي؟ د ډاین تعریف کې مونږ ویلي وو چې دې ته څه وایي؟ ډاین وایي. یعنې 1 نیوټن مساوي دی د لاس په توان دی 15 ډاینو سره. که چیرې ډاین ترې پیدا کوئ، دواړې ښایي وایي د لاس په توان دی 15 نه وویشئ، نو یو ډاین به مساوي شي د څو سره؟ لاس په توان دی -15 نیوټن سره. د لاس په توان دی -15 ځکه راځي چې دواړه ښایي چې لاس په توان دی 15 نه وویشي، دې طرف ختمیږي، دلته به شي 1 نیوټن تقسیم لاس په توان دی -15. د طاقت له اصولو څخه موږ پوهیږو که لاس په توان دی 15 سرعت ته یوسم، لاس په توان دی -15 کېږي. دا د نیوټن او ډاین ترمنځ اړیکه ده، یو د بل سره دا اړیکه لري. اوس که چېرته تاسو وغواړئ چې ستن سره اړیکه پیدا کړئ، نو زه لیکلی شم چې ستن مساوي دی، یو ستن مساوي دی له څه شي سره؟ ټن ضرب متر بر سکند مربع. دې ځای نه زه لیکلی شم چې یو ستن مساوي دی، ټن څو ته یایي؟ میټریک ټن. زر کیلوګرام یا لنډ لیکم چې لاس په توان دی 3 کیلوګرام ضرب متر بر سکند مربع. دې ځای نه زه لیکلی شم چې یو ستن مساوي دی له څو سره؟ لاس په توان دی 3
کیلوګرام ضرب متر بر سکند مربع. دې ته موږ تاسو څه ویل؟ نیوټن. یعنی یو ټن مساوي دی لاس په توان د 3 نیوټن سره. یا که چیرې نیوټن ترې پیدا کوئ، یو نیوټن مساوي دی له څو سره؟ لاس په توان د -3 ټن سره. د طاقت د اصول له مخې دوړې خاوې لاس په توان د 3 نه تقسیموو، نو لاس په توان د -3 کېږي. چې په دې باندې هم پوه شوئ، کړلی شئ چې دغه ټن څو ته وړوئ، د ډاین د جنس هم ولیکئ. زه ما پیدا کړل چې یو ټن مساوي دی لاس په توان د 3 نیوټن سره. زه لیکلی شم چې یو ټن مساوي دی لاس په توان د 3 نیوټن په زی لیکلی شم چې لاس په توان د 5 ډاین سره. دې ځای نه به زه ولیکم چې یو ټن مساوي دی لاس په توان د 3 لاس په توان د 5 دا څو کېږي؟ لاس په توان د 8. دا البته کیلوګرام دی، نه لاس په توان د 5 لاس په توان د 3 ضرب لاس په توان د 5 لاس په توان د 8 کېږي. ډاین خپل لرم، نو یو ټن مساوي دی لاس په توان د 8 ډاین سره. که دې ځای نه زه ډاین پیدا کړم، نو یو ډاین به مساوي شي دوړې خاوې په لاس په توان د 8 نه تقسیموم، نو دا به شي لاس په توان د -8 څه شي سره؟ ټن سره. دغو د نیوټن، ټن او ډاین ترمنځ اړیکه پیدا شوه او تاسو ولیدله چې څه ډول اړیکه د ځان سره لري. که چیرته له پاونډ سره یې اړیکه پیدا کوو، نو زه پوهیږم چې زه داسې لیکم، یو پاونډ دا مساوي دی لسلګ ضرب فوټ بر سکند مربع. یو سلګ څومره دی؟ مخکې موږ رابطه ولیکله چې یو پاونډ مساوي دی، سلګ مساوي دی 14.950 کیلوګرام ضرب فوټ. داسې لیکلی شم که متر ته یې وړوم، یو فوټ مساوي دی 1.28 متر سره تقسیم پر سکند مربع. تقسیم پر سکند مربع. دې ځای نه به ولیکم چې یو پاونډ مساوي دی د 14.950 په 3.28 باندې تقسیمیږي. دا راوځي 4.448. تاسو تقسیم کړئ. کیلوګرام ضرب متر بر سکند مربع ته نیوټن وایي. اوس د نیوټن اړیکه د ډاین سره تاسو پیژنئ او په همدې ترتیب د ټن سره یې پیژنئ. کولی شئ چې پاونډ، ټن او ډاین ته هم واړوئ. د قوې لپاره نور واحدات چې دي عملی دي، په لنډو یې وایم اسانه دي، وخت هم کم دی. نو زه په لنډو وایم چې اصلا کې کله چې موږ د عملی واحداتو په اړه خبرې کوو، له دې فارمول څخه استفاده کوو، ام ضرب جی، یعنی دا د وزن د اندازه کولو لپاره اکثره وخت دې واحداتو نه استفاده کیږي. په ام کا اس کې واحد چې دی، ام کا اس کې عملی واحد چې دی دا کیلوګرام فورس دی او دا مساوي دی 9.1 نیوټن سره. په سی جی اس سیستم کې عملی واحد د قوې لپاره ګرام فورس دی او دا مساوي دی 9.1 ډاین سره. په همدې ترتیب په ام ټي اس سیستم کې عملی واحد چې دی هغه ټن فورس دی او دا مساوي دی ل 9.1 ټن سره. نو دغه اړیکې انشاءالله تاسو زده دي. وخت بیخي اجازه نوره نه راکوي، کنې دا کې لږې خبرې به یې موږ تفصیلي کړې وای، خو انشاءالله په ټیټو صنفو کې هم تاسو د قوې واحدات زده دي، بار بار تاسو ته تکرار شوي دي او ډېر مهم چې دي هغه علمي واحدات انشاءالله مو ډېر تفصیلي وي، دا هم تفصیلي دي. فقط دومره زده کړئ چې په ام کا اس کې کیلوګرام فورس دی،
په سی جی ایس کې ګرام پورس دی، په ایم ټي ایس کې ټن پورس دی. البته عملی واحدات، علمي واحدات مخکې تاسو زده کړل. د اوس لپاره همدومره درس بس دی. وخت نور اجازه نه راکوي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. د توجه او غوږ نیونې مو نړۍ مننه.